ښځه و د هغې زوی مړ شو. نو اوس هم چې چاته تکلیف یې علماو پسې صالحانو پسې ګرځي، نو دې ته چا وی چې زما زوی مړ شو، دغه یو زوی و چې دا به څنګه جمدي شي. چا وی یاره پلانکي ځای کې یو عالم دی، یو نیک سړی دی، د ورشه که څه دم درود دله وکړي. دا راله هغه مولانا صاحب له هغه نیک انسان له وی زما زوی مړ دی، زه خو ډېره زیاته پریشان یم، او که څه دم دی وکړه چې زما را زوی جمدي شي. هغه عالم ډېر هوښیار و او ورته وی بلکل زوی به دې جمدي شي، خو یو چل وکړه، د 7 کورو نه مال اوبه راوړه، د 7 کورو نه، خو د هغې کورونو نه به راوړې چې هغې کې مړې نه شوي. هغه اوبه به دم کم، نو په هغې به ستا زوی را جمدي کېږي. دا خو اسان علاج ورېږه. 7 کوره نه چې د 20 نه خو به درته را پیدا کړم. خوشحاله شوه. یو کور ته ننوته، تاسو کله خو مړې نه دي شوي، ولې نه زما نیکه خو مړو. بل کور کله لاړ، تاسو کله خو مړې نه دي شوي، واپ دا بل و زمونږ پلار نه و مړ. بل کور کله لاړه، یاره دا لکه چې تاسو کله مړې خو نه دي شوي، ولې ماشوم نو سې مې نه و مړ. بل کله لاړه تپوس کی تاسو کله خو مړې نه و شوي، یاره پلار مې هم جم دی، نیکه مې هم جم دی، نیا مې هم جم دی، خو د نیکه پلار هم مړ شوي. بل کور کله لاړه وګرځېده، ښځه پوه شوه، ورو یې غم غوس شو چې که زما زوی مړ دی، خو هلته هم زوی مړ دی، که زما بچی مړ دی، خو د هغه سړي ماشوم نصیب مړ دی، که زما زوی مړ دی، خو د هغه هم زوی مړ دی، که زما زوی مړ دی، خو د هغه خوږ پلار مړ دی. چې وګرځېده دې مولانا صاحب له راله وی چې ما خو داسې کور پیدا نه کړ چې هغې کې دې مړې نه شوې. او بس پوه شومه، ښځه پوه شوه، ای ګوره داسې کور چې دې پیدا نه کړ چې هغې کې انسان مړي، ته ولې په مرګ خفه کړي؟ خو د دنیا نظام دې ګرځي، کله یو ځای مړ، کله بل ځای مړ، کله بل ځای مړ، کله بل. حضرت سلیمان علیه السلام ملک الموت ورله راغی. ملک الموت سلیمان علیه السلام دې تپوس کوي، وی چې ته دا دې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې؟ سلیمان علیه السلام ورته وایي یو ځای نه م راکاږي، بل ځای نه بل ځای نه بل. عجیبه جواب ورکوي. وی سلیمان علیه السلام وی تا سره چې یو کاسه پرتی و د انار دانې پکې پرتې وي، تا نه یو دانه پټېدی شي په دې کې؟ وی نه. وی ګوره چې خوښه دي د خپلې مخې نه دانه رالې هم راغېشتی شي، که د هغه بلې غاړې نه رالې هم راغېشتی شي، که د میان نه رالې هم راغېشتی شي، که د غاړې نه رالې ستا خوښه ده. چې کوم ځای نه دانه راخلې نو تا ته حاضره پرده په لاس کې درته ښکاري. وی دقسې چې تا ته په کاسه کې د انارو دانې مخامخ پرتې او ته ترې کومه رالې راغېشتی شي، د دې ټولې دنیا دا روحونه ما ته دقسې مخامخ کاسه کې پرته دي. ما ته چې الله حکم وکړي چې هغه ځای نه روح راواله، داسې ده لکه ته چې د انار دانه د یو ګوټ ته راوچتې. تا ته مشکل شته؟ نشته. داسې ما ته مشکل نشته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملک الموت نه تپوس وکړو. اتم تپوس کوي، وی ته چې دا د ګڼو خلکو نه ساګانې وباسي، څنګه وباسي؟ په یو وخت کې وباسي. اکسیډنټ وشي 100 کسه پکې مړه شي، بم دماکه وشي 50 کسه پکې مړه شي، جاز غرق شي پکې 300 مړه شي. دې سره څه چل کوي؟ وی ما سره بلا فرشتي دي، په لګونو فرشتي دي، زه په خپله ساګانې نه وباسم، چا نه په خپله وباسم، چا پسې یوه فرشته لیږم، چا پسې بله لیږم، چا پسې بله لیږم، چا پسې بله لیږم. دا خو یو نظام دی زما، لیکن الله ما له خپله دومره طاقت را کړی دی که زه په 7 اسمان کې کېنم او دا خپلې 2 ګوتې د دې ټول ځمکې اسمانونو ځمکې لاندې پورته چې جاندار مخلوق دی سا والا، دا 2 ګوتې ورته مخامخ کړم، د دې ټول نه په 1 سیکنډ کې په دې 2 ګوتو سره اختی شم. طاقت الله را کړی. فرشته هم هغه فرشته مقرر کړې ده، اخلاصي دې نشته. رونو مرګ هغه حقیقت دی چې یو د سا شی ته خلاص نه دی. قرآن شریف کې الله فرمایي کل نفس ذائقة الموت، هر د سا شی به د مرګ سکه کوي، خامخا به مري. دا الله فیصله ده. او چې کله مرګ راشي انما تجزون اجورکم یوم القیامه، د هغې نه پس د قیامت په ورځ د دنیا د جون او د عمل حساب کتاب به تاسو سره کېږي. ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کم انسان چې د اور نه لرې شو داسې عمل یې وکړه چې دی پې د اور نه ځان لرې کړي او جنت ته پې ځان داخل کړي، دا کامیاب دی. ومن
وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. الله وی د دنیا ژوند د دوکې سامان دی، سړی دوکه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د مټونی وداسې ویړه قوم. اے عبدالله ابن عمر، بخاری شریف کی حدیث تے، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا کی دا سے جن تیر کا لکا مسافر. مسافر چی یوزے کے دمہ کئی، یا دا لس ورځو یا دا پنځل لس ورځو یا دا اتو ورځو یا دا میاشتې، نو هغه هلته کې دا وایي هغه مطلب دی چې اسیم روان یم، دا کټم پردی دی، دا کوټم پردی دی. مسافر خو سری کې اوسي. د مسافر مقصد یې هلته چې دلته زه څه ته دی یم چې هغه خپل مقصد پوره کړم. دا کوټې غم کې نی، دا بسترې په غم کې نی، پردی دی هر څه، چې خپل مقصد یې پوره شي، روان شي. نو کن فی الدنیا کأنک غریب، لکه ته مسافر او عابر السبیل، بلکې داسې ځان که لکه په لاره چې سړی تېرېږي. مسافر خو بیا هم یو ځای کې د لسو ورځو شلو ورځو دمه کوي، او چې په لاره تېرېږي د غاړو دمه نه. وعد نفسک من اصحاب القبور، ای عبدالله ابن عمر ځان د مقبرو والا نه وګڼه. داسې ځان فرض که چې زه په مقبره کې مړی پروت یم، رستو را باندې مرګ راځي که نه، مقبرې له به دې اوس نه ځان داسې فرض که لکه زه مقبره کې پروت یم. نو چې سړی داسې ځان فرض کړي لکه مقبره کې پروت یم، دنیا سره څه کوي؟ د مارونو مرګ یو حقیقت دی، انکار ته نشته، خامخا راځي. اینما تکونو یدرککم الموت، هر ځای کې چې مرګ به مو لاندې کوي. دا د چا وینا ده؟ د الله.